السلام علیکم ګران دوستان، څنګه صحت ته جوړ است؟ امیدوارم چې روغ او جوړ شئ. دوستان یو ملګری دی چې بار بار دغه کمنټ کوي چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک د پیج نوم بدل کړو. نو ډېره اسانه طریقه ده. ټول نه مخکې اول تاسو خپل فیسبوک راواړئ. چې کله مو فیسبوک راواړو دوستانو، بیا هم پکې خپل پیج راواړوئ چې هر یو پیج له نوم بدلول غواړئ، لکه څنګه چې زموږ دا یو پیج دی. نو بیا تاسو دغه پاس چې تاسو ته کونج کې درې ډاټس ښکاري، تاسو په هغې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په هغې باندې کلیک کړو، دغه ایډیټ پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. ایډیټ پیج باندې چې تاسو څنګه کلیک کړو، نو لاندې به داسې راکوز شي. بیا لاندې لیکلي سیټینګ، تاسو کتلی شئ سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دغه باندې کلیک کړو، نو تاسو به هلته د پیج سیټینګ ته راشئ. نو دلته د پیج رولز، دلته تاسو اډمین هم چې کوئ، دلته به راشئ د پیج انفو. زما په پیج کې نه ښایي، ځکه چې ما پرون هغو ته د میسج لیکلی چې زه خپل پیج ته نوم بدلول غواړم. زه به ورته بل پیج کې وښیم، دې کې نه ښایي. همدغه شان تاسو دغه ایډیټ پیج باندې کلیک وکړئ. چې کله دغه باندې کلیک کړو، دغه ایډیټ پیج باندې، او بیا چې کله د ایډیټ پیج باندې کلیک کړو، نو هلته سیټینګ اپشن دی، تاسو کتلی شئ. نو تاسو په هغې باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړو دوستانو، نو دغه جنرال باندې به کلیک وکړئ پاس، او دلته تاسو کتلی شئ. دلته تاسو خپل پیج هم ډیلیټ کولی شئ. او بیا چې کله په جنرال باندې کلیک، نو چې کله په پیج انفو باندې کلیک کړه، هلته به تاسو هغه نوم کټ کړه او نوی نوم به ورکړئ. زما پیجونو کې نه ښایي، ځکه چې ما دلته څو ورځې مخکې نومونه چینج کړي وو. بس اوس پکې تقریبا 15 ورځو پورې به هغه اپشن نه راځي. نو 15 ورځې بعد بیا ته کولی شئ چې بل نوم ورته چینج کړئ. او هغه ملګري چې ورته پته نه وي چې پیج څنګه جوړېږي د فیسبوک پیج، هم زه تاسو ته ښیم. داسې یو پیج لکه څنګه چې زه تاسو ته یو پیج راوړم، لکه څنګه چې دا یو هم یو پیج دی. تاسو کتلی شئ دلته خلک لایک کوي، او دلته صرف لایک کوي او فالو کوي، او د هغې تصویرانه ویډیوانې ګوري. که دا چاته پته نه وي د دې جوړولو لپاره، نو د ټول نه مخکې چې تاسو د په فیسبوک کې دغه اپشن ښکاري، تاسو په دغې باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ، دلته لاندې لیکلي پیجز، تاسو دا کتلی شئ. تاسو په دغې باندې کلیک کړئ. چې کله په دغه باندې کلیک کړو، نو دلته زه تاسو ته اوس ښیم. دلته لیکلي دي کریټ یور پیج، دغلته لیکلي دي چې کریټ پیج. تاسو دغه باندې کلیک کړئ. بیا دا ګیټ سټارټ باندې، او دلته تاسو د پیج نوم ورکړئ چې هر څه نوم ورکولی، او بس دغه بیا نیکسټ، لکه څنګه چې زه یو پیج تاسو ته اوس جوړم ښیم، پی کې. دلته اوس لیکم ټیکنیکل خیال. تاسو کتل ته ما ټیکنیکل خیال. بیا نیکسټ بټن باندې دلته تاسو څه باره کې جوړول غواړئ، پرسنل بلاګ ما ولیکه. بیا نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک کړئ. چې کله په دغه باندې کلیک، دلته تاسو خپل ویب سایټ هم ورکولی شئ. که چا سره نه وي، نو بیا تاسو دغه سکیپ بټن باندې کلیک وکړئ پاس کونج کې. نو کله دلته تاسو تصویران هم اپلوډ کولی شئ، خو زه نه غواړم، بس صرف دغه نیکسټ ویزیټ پیج. تاسو کته دا پیج جوړ شو. نو دغه شان په اسانۍ سره تاسو پیج جوړولی شئ. که تاسو دغه ویډیو خوښ شوي دي، نو لاندې چې تاسو ته لایک بټن ښکاري، تاسو په هغې باندې کلیک کړئ. او چې لایک بټن باندې کلیک کړه، هغه ملګري چې زموږ یوټیوب چینل ته اوسه پورې نه سبسکرایب کړی، د ویډیو نه لاندې چې تاسو ته هغه سبسکرایب بټن ښکاري دوستانو، زه تاسو ته اوس ښیم. د ټول نه مخکې اول تاسو په دغه لایک بټن باندې کلیک کړئ. چې کله په دغه باندې کلیک کړو، بیا د ویډیو نه لاندې چې تاسو ته دغه سبسکرایب بټن ښکاري دوستانو، تاسو ته دغه سره سبسکرایب بټن ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. خوا کې سره بیل ایکن راځي، تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو، نو تاسو ته به د ټول نه مخکې دررسي.